بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په بي جي پي پروتوکول کې په ترانزیت اټونامي سیستم باندې خبره کوو. مخکې له دې چې ترانزیت اټونامي سیستم دا تشریح کوو په یو لنډ ریویو موږ تاسو نظر اچو په څه شي باندې په بي جي پي باندې. په تیرو درسونو کې موږ ویلي ول چې بي جي پي یا بارډر ګیټ وے پروتوکول چې دی دا د مختلفو اټونامي سیستمونو ترمنځ د ارتباط جوړولو په خاطر استفاده کیږي. لکه د مثال په ډول یو یوزر ده دا موږ سره یو اټونامي سیستم یا اي اس سیستم ده. صحیح ده. مثال وایو دا د روشن کمپنۍ ده. کوم کمپنۍ ده؟ روشن کمپنۍ. دې سره یو یوزر کنیکټ سو کنیکټ ده یو یوزر کنیکټ ده د احمد په نوم باندې. صحیح ده. او د دې اټونامي سیستم نمبر ده اي اس نمبر اي اس ان اټونامي سیستم نمبر د دې ده مثال وایو 100. او اوس دلته مونږ سره یو بل اټونامي سیستم ده. مثال په ډول وایو په یو بل هیواد کې یو اټونامي سیستم ده. نو دینه به کاپی واخلو. یو بل دینه مو کاپی واخیستله. دا مثلا په یو بل هیواد کې د مثال په ډول سره مونږ لیکو چې دا څه شی ده. د څه ورته ولیکو ټیلینار ده. صحیح ده. او دلته یو یوزر کنیکټ ده دا اسد ده او دا احمد ده. اوس دلته دغه دواړه اټونامي سیستمونه چې دي مونږ غواړو د دواړو یوزرونو ترمنځ ارتباط برقرار کو کنه یا په انټرنیټ کې معلومات تبادله کیږي په عامه اصطلاح وایو. خو دلته اوس روشن او ټیلینار مستقیما دا اټونامي سیستمونه سره نه دي وصل. صحیح ده. دا یو جدا اټونامي سیستم ده. دا جدا اټونامي سیستم ده. کېدلی شي دلته د دوی ترمنځ یو بل اټونامي سیستم وي. مثلا افغان ټیلیکام. صحیح ده کنه. یو بل اټونامي سیستم وي چې د دې دواړو اټونامي سیستمونو ترمنځ معلومات تبادله کوي. نو دې ته ویل دغه اټونامي سیستم ده چې د مختلفو اټونامي سیستمو ترمنځ ارتباط سره برابر کوي. دې ته څه ویل کیږي؟ لنډ مختصر مې درته تشریح کړم. ټیلیکام او دا مثال وایم دا اس ان نمبر ده دا 300 اټونامي سیستم نمبر 300 ده. نو اوس دې ته ویل کیږي ترانزیت اټونامي سیستم. او په عموم کې خو پوه شوي چې دغه نن سبا چې موږ تاسو په انټرنیټ کې معلومات لیږو یو ځای نه بل ځای ته ځي کنیکټیویټي یا ارتباطات د مختلفو اټونامي سیستمونو ترمنځ چې جوړ شوی ده دا د چی شي کار ده؟ دا د بي جي پي کار ده. اوس ګورئ وات از ان اټونامي سیستم. دا تاسو ته ما په تیرو ویډیوګانو کې تشریح کړی. بیا هم هغه څوک کله یاد یې وتلی وي کتلی شي ما درته ویلې لاړ شي چیرته ګوګل ته. ګوګل کې لیکم چې څه شی اے اس بای عبدالله سروش ASN by عبدالله سروش. صحیح ده کنه. دا مې ولیکه. CCNA ویډیوګانې وګورئ. CCNA درویشتم پارت ویډیو ده. CCNA پارت نمبر 23 اټونامي سیستم. نو اټونامي سیستم دلته موږ پوره تشریح کړی ده. خو خیر راځو بیرته موږ تاسو خپل درس ته دلته وایو. نو اټونامي سیستم چې شي ته ویل کیږي ان اټونامي سیستم is a collection of IP networks and router under the control of a single organization that present a common routing policy to the internet. اټونامي سیستم یو مجموعه د سو IP نتورکونو د زیاتو راوټرونو چې یو واحد ادارې د کنټرول لاندې وي او په انټرنیټ کې مستقیم پالیسي ولري هغه ته اټونامي سیستم ویل کیږي. لکه ښه مثالونه تاسو ته ما ویلي ول. هر یو آی اس پي چې د کېدلی شي یو اټونامي سیستم اوسیږي په مستقل ډول یا ډېر یو لوی نتورک چې انټرنیټ کې مستقیما پالیسي ډیفینیشن ولري نو هغه ته څه ویل کېږي؟ اټونامي سیستم. نو دا هر یو اټونامي سیستم بیا خپل ځان ته یو نمبر لري چې هغه ته ASN ویل کېږي. اوس موږ سره څو رقم ته اټونامي سیستمونه دي. یو ته وایي سټب اټونامي سیستم. سټب AS. سټب AS څه شي ته وایي؟ Connected to only one other autonomous system. It does not provide transit for other traffic. Example, a small company connected to one ISP. ما درته ویلې چې څه شی ده؟ سمال اټونامي سټب اټونامي سیستم هغه اټونامي سیستم ته وایي چې یوازې د یو اټونامي سیستم سره ارتباط ولري. د زیاتو اټونامي سیستمونو سره هغه کنیکټ شوی نه وي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ سټب اټونامي سیستم. دا که یو وړوکې کمپنۍ ده. صحیح ده. یو مستقیم د یو سنګل یا د یو واحد څه ورته وایي ISP نه
سره ارتباط دی لري او په خپله مې اټونامي سیسټم ده خو یوازې د یو اټونامي سیسټم سره دی کنیکټ نو دې ته څه ویل کېږي سټب اټونامي سیسټم ملټي هوم اټونامي سیسټم لرو connected to more than one autonomous system but does not allow transit traffic between them دا داسې یو ملټي هوم اټونامي سیسټم هغه اټونامي سیسټم ته ویل کېږي چې د یو نه زیاتو اټونامي سیسټمونو سره وصل وي خو د دوی ترمنځ ترانزیت ټرافیک ته اجازه نه ورکوي اوس ترانزیت لکه ښه مثال یې ګوره راوړل شوی د دلته یو کمپنۍ ده دوه آی اس پیانو نه کنیکشن اخیستی دوه اټونامي سیسټم سره کنیکټ ده صحیح ده خو د یو کمپنۍ ټرافیک بل ته نه ترانزیت کوي یوازې دوی د ریډنډنسي په خاطر چې یو کنیکشن پیل شي بل هغه کوي نو دا دې ته څه ویل کېږي ملټي هوم اټونامي سیسټم ورته ویل کېږي او بل چې دا ترانزیت آی اس یا ترانزیت اټونامي سیسټم allows traffic to pass through it دا ټرافیک ته اجازه ورکوي چې دې په تور لاړ شي not just destined for its own network example ISPs عموم کې هر ISP چې دا یو ترانزیت اټونامي سیسټم هم ده هغه ټرافیک چې تنه د خپل هم نه وي لکه اوس ګوره تاسو ته ما ښه مثال درکړ زه یم په یو هیواد کې یو بل کسته په یو بل هیواد کې او غواړم چې هغوی ته څه وکم له یو هیواد نه بل هیواد ته د مونږ ټرافیک ځي نو دا له یو اټونامي سیسټم نه بل ته یا له یو اس پی نه بل ته بل اخره تر هغه ځای پورې چې رسیږي نو دا مینس کې چې څومره هغه دي اټونامي سیسټمونه دي نو دوی ټرانزیت باندې کار کوي او بخي از ترانزیت اټونامي سیسټم کار کوي هغه ټرافیک چې د تر راغلی نه دي د بل ته دی خدای پاس کوي انتقالي نو دې ته ویل کېږي ترانزیت اټونامي سیسټم هم اوس د لا ښه معلوماتو په خاطر باندې که چیرې موږ او تاسې دلته وګورو A transit autonomous system is an autonomous system that provides routing for traffic that neither originates from nor terminates with an AS یعنی مقصد څه شی ده ترانزیت اټونامي سیسټم هغه ټرافیک ته ویل کېږي چې ډیر زیات وبخي هغه اټونامي سیسټم ته ویل کېږي چې هغه ټرافیک چې نه د اوريجینیټ کړي یعنی نه د منشأ له دینه راخستل شوی او نه دلته ختميږي خو بیا هم منځ کې د سکه ټرافیک انتقالي نو دې ته ویل کېږي ترانزیت اټونامي سیسټم ورته ویل کېږي in simple words it carries other people traffic to help them reach their destination یعنی ما درته ویلي چې ترانزیت اټونامي سیسټم څه کوي د نورو خلکو ټرافیک له یو ځای نه بل ځای ته انتقالي چې تر څو هغه ډیسټینیشن ته ورسیږي لکه ګورئ موږ تاسو یو ښه مثال د معلوماتو د انتقال وړاندې کوو لکه څنګه ولی محمد او عبدالوهاب متوجي یاستئ کنه ان شاء الله مفهوم به ماخیستئ که نه یې پوه شوي ګورئ زه یو وړوکی شانته مثال تاسو ته وایم موږ سره چې شی ده زه د افغانستان څخه غواړم مثال وایم هغه ته د صادرات ولرم مثال وایم د امریکا یو ایالت ته صادرات لیږم اوس د افغانستان نه چې دي د هغه اوريجینیټ شول کنټري اف اوريجینیشن کوم ځای شو افغانستان صادرات له کوم ځای نه چیزي او کنټري اف ډیسټینیشن چې د چیرته چیزي هغه کوم ځای شو یو اس مثلا نال دی اریزونا سټیټ یا یو بل سټیټ نو دا چې الته لاړل صحیح ده نو یو اوريجینیټ چې کوم ځای نه شو او ډیسټینیشن کوم ځای شو دا دواړه خو مو پیژندل نو امدغه رقم ده او منځ کې دا خو تنه د سنه کې چې افغانستان مستقیم سي امریکا ته نه د سو هیوادونو نه تیریږي نو د سو هیوادونو چې تیریږي دا هیوادونو از ترانزیت کنټریز کار کوي کنه اوس د از ترانزیت شول د صادراتو په خاطر نو هم دا سه په نتورک ټرافیک هم د سي دي موږ سره دا سه اټونامي سیسټمونه منځ کې وی کنه چې دغه د لپاره راغلي نه وی ټرافیک خو د نورو په ډیسټینیشن ته پاس کوي نو دې ته ویل کېږي ترانزیت اټونامي سیسټم Transit autonomous system is common in internet service providers. ما درته ویلي چې transit autonomous system د ISP انو کې دا ډیر عمومي ده اوس د مثال راوړل شوی دا اوس زه دا تاسو ته پریکټیکلی غواړم سو کوم کنفیګر کوم اوس مخکې لدی چې موږ دا پریکټیکلی دی یو مثال زه تاسو ته وړاندې کوم without transit autonomous system the internet would not be fully connected because not every autonomous system can directly pair with every other اټونامي سیسټم وای بغیر له ترانزیت اټونامي سیسټم نه نو دا انټرنیټ به مکمل د یو بل سره وصل نه ځکه ما تاسو درته ویل اس پی ان د سندې چې ټول خپل منځ کې سره وصل دي یو د منځ کې د بل په واسطه باندې سره کنیکټ دي کنه نو کچېره ترانزیت اټونامي سیسټمونه نه وای نن سبا به د انټرنیټ کنیکټیویټي دا کنیکشن جوړېدل دا ستونزمنه خبره وره Transit provides from the backbone of the internet. BGP and transit autonomy. In BGP, the autonomous system path attribute lists the sequence of
autonomous system the traffic must pass through نو دا تاسو ته ښیي چې traffic له کوم ځای نه پاس کیږي کوم ځای ته ځي د کوم autonomous systemونو نه دا تاسو ته ښیي traffic flow مثلا دا ته ښیي چې autonomous system سل 200 300 دین اس پات سل 200 300 کنه نو autonomous system پات په کوم شکل سره راځي په دې شکل سره دا تاسو ته عملی ښیم ښه راځي چې مونږ غواړو یو ترانزیت autonomous system کنفیګر کو او دا هر څه پریکټیکل وګورو چې ټرافیک له یو ځای نه بل ځای ته څه شانته ځي اوس د مثال په ډول ولی محمد او عبدالوهاب دا مثال مونږ کولی شو پاکټ ریسر کې امپلیمنٹ کو ضرورت هغه ته نه لرو څه ورته وایي د ساده مثال په خاطر باندې په لکه ایون جی یا جینسپری یا ریل راوټر کنه بیا دا مثال کتلی شو چې مونږ یو ترانزیت اټونومس سیستم غواړو دلته څه وکړو فالکو دلته لږ زر کېږي دې په خاطر نه پاکټ ریسر مې راواخیسته کنه یو ان جي کې چې مثال وکړو کوم مشکل نشته ده نو چې تر څو لوډ کوو خلاصېږي ټایم لګېږي نو زه راځم دلته ښه غوږ ونیسئ یو راوټر څه شی ږدمه دلته یو راوټر او یو راوټر بل دلته صحیح ده او یو راوټر دلته بل ږدم ښه متوجه اوسېږئ دې قضیو ته اوس دا ما سره د مثال په ډول یو اټونامي سیستم شو نو دلته به زه دې نه به یو سرکل تاو کړم چې درته یې پته ولګي کلر به راواخلم داسې ښه غوندې رنګ به ورکړو که نه تیز نه ډېر پیکه داسې دا سو موږ سره یو اټونامي سیستم او راواخلو دلته به دا بل هم لږ پیکه کړو او دا به سي بل اټونامي سیستم او دلته به راواخلو یو بل اټونامي سیستم دلته نه اوس ښه غوږ ونیسئ دلته متوجه اوسئ په موږ او تاسې دا غزان سره لرو صحیح ده نو دا اټونامي سیستم سل ده AS 100 او دا اټونامي سیستم سو 200 ویګو او دا اټونامي سیستم 300 دې اټونامي سیستم کې د خو نور ډېر نتورکونه هم کریټ کیږي خو موږ به ورچوال لینکونه کریټ کوو ورچوال انټرفیسونه کنه اوس راځو په لومړي قدم کې د دوی ترمنځ کنیکشن جوړو ښه غوږ ونیسئ نو زه راخلمه د دې کراس کیبل راخلم د دې فاست ایترنټ 0 مې راواخیسته د دې 01 سره مې کنیکټ او سوري د مې 0 سره کنیکټ کړو د دې 0 به راواخلم د دې 01 سره به کنیکټ کوم ضرورت ده که هماغسې هم شي خو ما نه هغه سټرکچر مې یادونه اوسي که نه چې کوم مې له کوم سره کنیکټ کړی د دې 0 مې راواخیسته د دې 01 سره مې کنیکټ کړه او د دې 0 مې راواخیسته د دې بل 01 سره مې کنیکټ کړه اوس مې ذهن کې کینی که نه چې سره کوم ته کنیکشن د 0 نه 01 ته کنیکشن کړی اوس بل مهم کار چې کوو موږ او تاسې دلته خپلې آی پی انې غواړو وکارو نو دلته زه نیټورک کاروم دوی دواړو ترمنځ 10.0.0.0/8 او دلته د دوی دواړو ترمنځ کاروم 20.0.0.0 او /8 دا مو راواخیست اوس څه کار کوو دې خوا کې موږ غواړو بل ټرافیک کریټ کوو دې خوا کې 192.168.2.0/24 دا یو نیټورک نو خوښه د فزیکل نیټورکونه تاسې جوړوئ یا موږ به یو ورچوال انټرفیس جوړ کړو چې وخت ضایع نشي یوازې موږ کنیکټیویټي وګورو او فکر وکړو چې دا منځ کې دا از ترانزیت اټونامي سیستم نو دلته راځو په دې ځای کې دا هم لیکو چې 192.168.1.0 صحیح ده که نه نو لکه څنګه چې بي جي پي کنفیګریشن تاسو مخکې زده ول هماغه رقم اوس ګورئ په لومړي قدم کې موږ تاسې راځو دلته څه کار کوو اول خو دا انټرفیسونه اپ کوو او دوی ترمنځ ارتباط جوړو ګوره زه راځم کمانډ لاین انټرفیس ته او اوس غواړم ورته نو او انیبل کنفیګر ټرمینل نو لومړي قدم کې دا انټرفیس اپ کوم او دې ته وای پی ورکوم نو راځو انټرفیس فاست ایترنټ 0/0 او نو شټ ډاون اپ کو او آی پی به ورکم شټ ډاون مې سپیل غلط کا ایرانه پکې اضافه شو دا مو اپ کا اوس راځم دې ته آی پی ورکوم آی پی ادرس +0.0.0 یو وکم 255.0.0.0 خلاص شو اوس دلته ما درته ویل فکر وکړه فزیکل خو نیټورکونه دي نو فزیکل څنګه جوړوم زه ورچوال لینک کوم نو انټرفیس یو لوپ بیک ورچوال لوپ بیک انټرفیس جوړ کوم لوپ بیک 1 او دا اپس او دې ته آی پی ادرس ورکوم
یو سل او 292.168.1 ښه 255 255 255 ډاټ 0/24 نه باندې تماس وکړو ښه نو دې راوټر کې هغه بیسیک کنفیګریشن راځو دې راوټر په دې راوټر کې موږ تاسو څه کار کوو د دې د دواړه انټرفیسونه چې موږ سره کوم دي 001 دې ته آی پی ان ورکو او اپ کوو ښه راځو کمانډ لاین انټرفیس ته کله چې کمانډ لاین انټرفیس ته راغلو او نو enable configure terminal او ورته وایم چې انټرفیس fast ethernet 0/0 او نو شټ ډاون یو ځل اپ کوو نو چې کله دا اپ کوو وګورو چې دا به رښتیا نه شي ځکه مقابل انټرفیس اپ 0/0 رښتیا ده وبخي نو موږ به 0/1 تاول داخل شو انټرفیس fast ethernet 0/1 نو شټ ډاون اپ کو دا انټرفیس دا به اپ شي دا افسوس دې ته آی پی ورکول لاندې نتورک نه ورته چې آی پی ادرس واخله 10.0.0.2 او 255.0.0.0 خلاص اوس بیرته بل انټرفیس انټرفیس فاست 0/1 اپ کړه هم الریډي نه دي ته شل نه پی ورک مې پی ادرس 0.0.0.1 255.0.0.0 خلاص شو نو دلته هغه بیسیک کنفیګریشن وشو راوټر ته نومونه بدل کړي ها ټول راوټر مو پرې دی کنه هو نومونه بدل کړي یو R1 R2 کنه ار یو د خپل ټولنه سیستم مطابق صحیح نوم ورکړي خو خیر زه راځم دلته نو په دې راوټر ته چې کله زه راځم دلته اوس ما سره مهمه خبره دلته دا ده چې دا انټرفیس ده کنه 01 نو دا نو enable configure terminal interface fast ethernet 0/1 نو شټ ډاون اپ کوي دا باید اپ شي نو دې ته شل نتورک نه آی پی ورکو آی پی ادرس 0.0.0.2 255.0.0.0 خلاص شو اوس نو د خو نتورک مونږ تاسو ملټیپل نتورکونه دي نو زه یو ورچوال نتورک جوړوم دا ایگزیکټ کوم انټرفیس دلته مې لوپ بیک انټرفیس کوم لوپ بیک انټرفیس او نمبر 1 صحیح ده مثال آی پی ادرس یو سل 2.168.2.1 255.255.255.0 خلاص شو ها اوس ګورئ مونږ دلته نتورکونه سکړی دي فکر وکړه مختلف دا جدا ټونامي سیستم دا جدا د راوټر کنیکشن جوړ ده خو اوس بي جی پی ټرافیک لدینه دی خو نه راځي اوس کچېره زه دلته راسم ګوره راځم په دې ځای کې لیکم چې شو آی پی بي جی پی صحیح ده کنه اوس چې کله ګورو یې سم نه مونږ ته ښیي ځکه څه نشته مونږ غواړو دا ځل بي جی پی کنفیګر کړو نو د بي جی پی کنفیګریشن څنګه کیږي ګوره ښه به غوږ ونیسئ راځو دې راوټر ته چې راغلو دې ته یو مونږ تاسو بي جی پی کنفیګر کوو نو راځو کنفیګر ټرمینل او راوټر بي جی پی نو د دې خپل ډونامي سیستم نمبر ورکو صحیح ده سل کیو نو په لومړي قدم کې دته موږ څه کوو خپل نیبر ور معرفي کوي د نیبر دا ده نو زه راځم ورته لیکم چې نیبر کم نیبر ده less.0.0.2 یعنی د دې او ورته چې د دې ریموټ اټونامي سیستم کوم یو ده دا په 200 کې ده دا نیبر مو ور معرفي کا او د سره چې کوم نتورک ته کوم ټرافیک چې موږ واړو پروپاګیټ کیدای ښه نشری کی نو دا نتورک ور معرفي کوم نتورک یو سلو 2.168.1.0 چې دا پروپاګیټ 255.255.255.0 صحیح شو کنه سوري ماسک کلمه رانم باته دا نو طریقه ماسک 255.255.255.0 ها دا نتورک مور معرفي کوم 10 دا خلاص شونه دلته بي جي پی کنفیګریشن په دې راوټر کې دلته موږ تاسو نتورک نه پروپاګیټ کوو ها اډورټایز کوو نه یوازې غواړو چې څه وکړو دا دواړه انټرفیسونه اپ کو ها یو غلط تم آی پی نه دا ورکړی وی ګورم 01 غلطه خبره ده دلته ګوره مونږ کا راسو وګورو خو وګونی سي آی پی کنفیګریشن غلطه سوي دي دا وګورو دلته مونږ لیکو چې څه شي شو آی پی انټرفیس بریف دا کو ګوره ها فاست ایترنت 00 یعنی دغه یو دته باید 0.0 یو آی پی ورکم ما دی بل ته ورکړی دا غلط کار مو کړی نه نو زه اول دا انټرفیس نه نوځم کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاست ایترنت 0/1 او ورته چې نو آی پی دې ور آی پی ختمو مخه
01 یعنی دغه انټرفیس هم آی پی لري کړه دا نه لري نو زه ورته چې آی پی ادرس ته باید ولري last.0.0.2 255.0.0.0 خلاص شو بیا راځم هغه بل ته انټرفیس فاصله 0/0 هغه ته 0/0 ورکوم آی پی ادرس 0.0.0.1 255.0.0.0 اوس راځو بي جي پي راوټ کنفیګر کول غواړو نو د سره دوه نیبر دي ها دوه بي جي پي نیبر دي یو دا د 0.0.1 نو راځو کنفیګر ټرمینل په لومړي قدم کې آی پی او ډیر زیات وبخي راوټر بي جي پي اټونامس سیستم موږ سره سوده 200 راوټر بي جي پي 200 او ورته وایو چې څه شی وکړه نیبر کم نیبر ده last.0.0.1 او ریموټ اټونامس سیستم دا غسوده سل اوس وګورئ ښه نو د دې نیبر اپ سټیټ ته راغی مشکل نشته دا نیبر ریلیشنشپ کریټ شو دې خواته راځو او بل نیبر چې دا موږ سره هغه سوده بل نیبر 0.0.2 ده ښه 0.0.0.2 ریموټ اټونامس سیستم دا غسوده 300 ده ښه نو دلته نیبر معرفي کوو بس خلاص چې دا از ترانزیت اټونامس سیستم کار کوي ښه چې دې ټرافیک راخلي دې خواته راوړي اوس ګورو موږ راځو په دې ځای کې نو 0.0.2 ده کنه 01 ته راځو دا به موږ دلته اوس غواړو څه وکړو هغه کنفیګر کړو څه ورته وایي بي جي پي کنفیګر کړو نو کنفیګر ټرمینل ښه او که اوس دلته ولیکو چې راوټر بي جي پي دا راوټر بي جي پي لري خو څو دا 300 اټونامس سیستم کې دا 300 اې د نیبر یو دانه ده ښه 0.0.1 0.0.0.1 255 او بخي ریموټ اټونامس سیستم د دې په کوم یو کې د 200 کې ده ښه دا ګوره د دې نیبر ریلیشنشپ اپسو نو دای کوم نتورک پروپاګیټ کوي هغه خپل نتورک به ورکو کنه 192.168.192.0 ماسک سودی ماسک به ورکو 192.168 د 20 نیبر نه وبخي ډیر زیات نیبر خو معرفي کوي نتورک ور معرفي کوي نتورک مون سره کوم نتورک ته 192.168.2.0 او ماسک د دې مون سره چې دی هغه سودی 3.255 او 0 خلاص مخکې ګوره چې منګ او تاسو نیبر شو کول شو آی پی بي جی پی موکړي سم نه کنه اوس ګوره هغه نتورک دلته راغلی شو آی پی بي جی پی کو چې منګ او تاسو وکړو ویني 192.168.1 دا کوم اټونامس سیستم ته زی ل 200 نه ګوره خو متوجي یاستئ کنه ګوره وای کوم یو ته زی اول ګوره تاسو ما درته چې اټونامس سیستم پات تاسو ته خيخه دلته ګوره کوم یو ته زی وای 200 ته زی 200 نه بیا 100 ته زی سل د زی هغه پات اټونامس سیستم پات ته مکمل خي چې لکم نه کم تر روان ده اوس دلته او د دې نیکسټ هاب ته دا یو ده صحیح شو کنه دلته تاسو ته د دې معلومات راغلل اوس کولای شي ایون تاسو لدی جن دا پینګ کوي خو که پینګ کوي تاسو ته ریپلای نه درکې ښه ګوره راځم ولې به ریپلای نه درکې تاسو ته وایم پینګ کا 192.168.1.1 دا چې پینګ وګوره سندینګ 5 کني باید وی کی ولې ونه کی ځکه ګوره خو متوجي اوسېږي دلته ډېر جالب خبره ده موږ سره کچېره دلته بي جي پي راوټ وګورو ښه راوټینګ ټیبل کې موږ سره شل شته ده شل خو نشته دای چې دا ټرافیک سند کوي پین کمانډ دی له دې نتورک نه سند کوي دلته خدا نشته موږ سره په دې ځای کې یوازې دوه دي نو زه ورته چې تل چا نه ټرافیک سند کړه دغه نتورک نه سند کړه تاسو د پینګ په وخت کې سورس ورکړئ ښه پینګ کا چې پینګ کې ورته لیکي یو سل او 92 دا یو سل او 168 دا یو دا پینګ کا ول کوم سورس نه پینګ کا سورس وتلی کې او سورس کې مثلا په 192.168 یو یعنی دغه انټرفیس نه دا پینګ دی بل نتورک نو دا به اوس ریپلای راځي خو دا کمانډ موږ سره چې دا بدبختانه یا متاسفانه کې کار نه کوي پاکټ ریسر کې دا نه پیښیږي نو په پاکټ ریسر کې لار د څه چې موږ تاسو د دې پینګ مو نو کولای شو پینګ یوازې پینګ ایکسټندډ پینګ کمانډ تاسو ته ما خودلې یو ها پینګ ولیکي پروتوکول آی پی صحیح دی ټارګټ آی پی کوم آی پی پینګ کول غواړم 192.168 یو ښه دا پینګ کماته ریپیټ کوم 5 صحیح ده ځان ډیټاګرام سایز سل صحیح دی او ټایم اوټ هم صحیح دی ډیفالت پرې دمه ایکسټند کمانډ وای یس دا خبره مهمه ده سورس اډرس ویني اوس کول شم زور ته سورس ډیفاین کړم چې کوم نه پینګ 192.168 یو نه ګوره او نور پرې دو راځو اوس ګوره پاکټ سکسس ریټ از 100% ښه نو سل فیصد د دې نه تاسو دا پینګم کولای شي او دا اوس نو دغه ته ویل کیږي چې دا از ا ترانزیت اټونامس سیستم کار کوي چې د یو
ټرافیک پاس کیږي بل ته، او په دې شکل سره تاسو کولی شئ هغه کسان چې هغه ویډیو بیانوي هغه ته چې بي جي پي څنګه کنفیګر کیږي، بي جي پي کنفیګریشن هم ورته پوه شو چې څنګه موږ امپلیمنٹ کولی شو. نو که سوال پوښتنه مشکل څه لرئ ولی محمد او عبدالوهاب کولی شي ټلګرام واتساپ کې ماته بیا خپل مشکل مو سره پرېږدي، او هغه کسان چې دا ویډیو یوټیوب د لارې نه ګوري کولی شي یوټیوب کې د کمنټ د لارې نه خپل نظر شریک کړي.